حضرت عمر غوندې سړی چې وفات شو 3 کاله پس حضرت علی په خوب کې ولیدو جمع او خولې پر روانې وي وی عمر دا خولې ولیدي در باندې ویل خولې را باندې ځکه دي چې ما د خپل دورې حکومت حساب چې دی اوس په 3 کاله کې خدای ته خلاص اوس وزګار شو که عمر غوندې سړی چې ټوله ورځ به ناستو کمیس ته به یې ټاکۍ ګنډلې غوړي به وله چا راوړه ویل به په خدای مې دې قسمي کوي وخورم چې تر څو راته دا پته نه لګېدلي چې ټول قوم مې غوړي خوړلي دا غوندې سړي حساب په 3 کاله کې خلاصېږي عزیزانو چې زمونږ حساب به په 100 کاله کې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سحر ټیم او ابو جهل راغی لاس کې کانی نیولې دي ورته وایي چې گر رسولی چیست در مشتم نهان که خبرداری ز راز آسمان کته پیغمبري او د اسمانونو خبر تعالی راځي نو وایا کنه زما د لاس کې څه شی دی هو نو هغه ورته وی چې زویم چې ستا لاس کې څه شی دی او کدا لاس کې د څه دی دا په خپل ووي ابو جهل لعین ورته وی چې زما لاس کې څه دی دا په خپل نشي ویلې تی وایا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه دی لاس ته په یو ګوته اشاره وکړه چې داسې اشاره ورته وکړه نو د لاس دننه आवाज راغی چې لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صفت لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ د رسول الله پلاس د ابو جهل پلاس کې کانی یو او دمر یو ابو جهل هغه کانی پزما کرويشته ویلې په دیم جادو چلو داسې معجزات داسې معجزات یو خکاری دی یو اوسای نیولې ده او دا اوسای چې ده د خکاری سره په جګړه ده ځان ته خلاصي خکاری بیا راټینګي ځان ته خلاصي بیا راټینګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فراغه خکاری ته وی دا څه چل دی وی دا اوسای مې نیولې ده او بالکل ځان وجنی او ځان را نخلاصي اوسای نه تاسو کو چې ولی دمر او کش بکش کې او اوسای ورته وی چې د دې غره شاته مې یو 2 بچی دي ځان ته دل اخلاصومه چې دومره مې پرېده چې غیله ته ورکم نو بیا راځم درته نو حضور علیہ السلام ورته فرمایله اخکاری ته چې دا اوسه داسي وای چې بچوله ته ورکوم نو بیا راځم ورته یا رسول الله دا به بیا څنګه راشي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې زب ورته وی چې زب په ضمانت کې کینم در سره کدا اوسه رانه نو تاوان به زه درکم خدا پرېدا اوسه چې پرېخو حضور علیہ السلام د اوسه په ضمانت کې کېناست چې کېناست اوسه په منډه لاړ او بچو ته وی چې زر ته اوروي د دواړو جانو سردار مې ستاسو په ضمانت کې کېنولې ا بچو ورته وی چې ستمون ستاته په مونږ حرام دی چې سو پورې ماغه د ضمانت نه اخلاص کړي مور مخ کې او بچي ورپسې مور چراله خکاری ته حضور علیہ السلام ته وی چې یا رسول الله زه خورالم چې ته د ضمانت نه وځې او دا بچی می وای چې مونږ د په ناموس قربان یو مونږ هم د خکاری شو
داسې داسې معجزات. عزیزانو عقل به ورته حیران شو. داسې داسې معجزات دا ټول د کعبې په خوا کې را جمع شو. ټول قوم د مکې دا لوی لوی سرداران او په کعبه کې ودرېده او د 14مې سپوږمۍ وه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووی چې وایا کنه ته چې پیغمبري او ته وایې چې ما ته وحی راځي نو دا سپوږمۍ 2 ټوکړې کا. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بیا به مونږ نه منئ. ولله دا منو. په یو ګوته اسمان ته اشاره وکړه، په یو ګوته، او په اسمان کې سپوږمۍ 2 ټوکړې شو. د ټول قوم ورته کته. دا ټول سنادید د قریشو چې دي دا ولاړو دی ورته کته. علماء لیکي چې یوازې په اسمان کې 2 ټوکړې نشوه، بلکې هغه دواړه ټوکړې رااله. یو ټوکړه د حضور علیه السلام په یو لستوڼي کې ننوته او یو ټوکړه په بل لستوڼي کې، او په دې ګریوان کې یو ځای شو او بیا اسمان ته لاړه. دا منظر چې دی د ټولو سنادیدو د قریشو ولیدو، وی کته. جواب یې څه؟ جواب داو چې هوی د جادو خو تر اسمانه پورې مرسي. دا جواب. نو عرض میں داو چې دا څنګه خبره نه ده. علماء حقاو په هر زمانہ کې د حق خبره کړې ده او تر قیامت پورې به داسې خلق پیدا کیږي چې هغه به د حق کلمه وایي، چپ په نه پاتې کیږي. باقی خدای پوهیږي او قوم پوهیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایل چې ته ولې دومره غمجن کیږي د دې قوم په حال باندې؟ لعلک باخع نفسک، کې دې شي چې ته ځان هلاک کې د ډېر غم نه. پرېږده، واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا. دی چې سوي ته په صبر کوو، ما ته پرېږده، زه پوهېږم دوی پوهېږي. نو عزیزانو د خدای پوهېده بیا داسې لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای وویل چې اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون ته ورشه، داغه سرکشي چې داغه د حد نه واوړې ده، انتها ته ورسېد. او چې یو انسان را پاسي او هغه وایي چې زه خدای منو، دینه لویه سرکشي خو بل څه کې دیش. یا الله ورزم خو او بادشاہ دی، زه یوازې. نو الله پاک ورته 2 علاج وښودل چې یو خو ستا ژبه کې لکنت دی، ژبه دې اړمیږي، نو ستا ترجمانی به تا سره مې پیوست یو وزیر جوړ کړو چې استارور دی، تا سره به دي هارون وزیرا، دا بستا وزیر وی او ستا ترجمانی بکړي. دویم دا چې دا تا سره کومه امسا ده چې ته په ګډه او چیلې سره
دې امسا کې می هغه قوت کې خو چې ته د فرعون مخ ته ورشي